سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما د یوې بلې ناڅاپي سره خوشحاله یم چې موږ ناڅاپي کوم ځای ته ورسوله. نن موږ یو کتاب کور ته راغلي یو. دا ناڅاپي چې چېرته هم موږ کینو نو موږ یو غونډه را جوړه کړو. زموږ یوازینۍ موده خدای ګواه دی چې هم دا ده چې ادب ته مینه څنګه ورکړو، ادب ته وینه څنګه ورکړو، او هغه څوک چې د ادب په لاره کې د ادب څڼه سترګه کوي هغو په لاره کې، په کوڅه کې، په پوله پټي کې څنګه انکریج کړو، څنګه د هغو حوصله او توان جوړ شو. یار اکبر زموږ هم یار دی، یار هم دی او اکبر هم دی. د نوم نه یې پته لګي خو اوس د کیمرې شاته دی. دغه کتاب کور د هغه د کتابونو دوکان دی. دلته هغه خلکو ته علم او فکر هم خوري. زموږ ډېر محترم ابراهیم تاج څوک چې د شعر او د ادب دپاره یقینا چې ځان ستړی کوي، هغه زموږ د ناڅاپي مشاعرې صدر به وي. او ډېر محترم سید سالار چې زما د ناڅاپي د لړۍ په بلها غونډو کې ملګرتیا کوي، هغه به زموږ سره مشر میلمی او زه به یوازینی شاعر یم. نو تاسو تایید کوئ؟ اورېدونکی به یار اکبر د کیمرې په شا چای نه به هم یو ګوټه خلو ابراهیم تاج صاحب او سالار صاحب شعرونه به هم ویو. زه به یو څو شعرونه ووایم او د هغې نه وروسته به سالار صاحب ته بلنه ورکوو، بیا به تاسو شعرونه وایئ. شعر عرض دی تاج صاحب وایي چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي، دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي. او ته نه بیبې نه لالای ځوانه، ته نه بیبې نه لالای ځوانه، خود به نو تا پسې قصې نه کېږي. او په مکمله توګه هیر شو رانه، په بې وفا پسې قصې نه کېږي. تاجه په مکمله توګه هیر شو رانه، په بې وفا پسې قصې نه کېږي. دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي. سالار صاحب دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي. او موږ که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي. او ښه نو زه ساورم ملا سړی شو، ښه نو زه ساورم ملا سړی شو، ښه نو ملا پسې قصې نه کېږي. او افغانه ستا قصې رښتیا رښتیا وي، افغانه ستا قصې رښتیا رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي. دوه شعرونه نور وایم او بیا به مخکې ځو. وایي چې په ورکو لارو مې په بیرته بیایي. سالار صاحب په ورکو لارو مې په بیرته بیایي، منزل مې چرته دی ما چرته بیایي. او زه فاصلې ووهم لار لنډه کم، زه فاصلې ووهم لار لنډه کم، دا مې واپس د لارې سر ته بیایي. هم د دغې سره زموږ مشر میلمه د سالار ټي وي بنسټګر د پښتون ادب یو فقیر ملنګ خدمتګار سید سالار صاحب ته بلنه ورکومه چې په ناڅاپي کې نن څه راوړي دي. سالار جانه څه دې راوړي؟ او که ستاسو اجازت وي ته مشر میلمی زه به د کیک په پسته سینه باندې دا چاړه راکاږم. اجازت دی سالار صاحب؟ جی تاسو شعر هم ووایئ. افسر صاحب دوه شعر او ورپسې یو غزل چې ارشاد. که چېرې مړ شومه تصویر ته مې تیلي ووهه، که چېرې مړ شومه تصویر ته مې تیلي ووهه، په سپین لمن به دې تور داغ شي دا د مړي تصویر. یا یې سنبال که که د مینې نو بهار راغلو، په خړ خزان کې به شین باغ شي دا د مړي تصویر. او دا یو غزل دی ما په ډېرو ځایونو کې ویلیم دی. موږ دپاره به دا بیا هم نه وی په ناڅاپي کې. ارشاد ارشاد. په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی. های های په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی. دا بعضې خلک په مونږ ځان ساتي قسم. واه 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 سالار صاحب راشي دې چېرته وانهوري ګورې. واه 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 غیر حاضر دی. خیر دی د شپې سوري نی، د شپې سوري نی او هغه خو د لمر سوري دی. ارشاد ارشاد. دا څوک دی چې زمونږ په انغري باندې رالوی شو، دا څوک دی چې زمونږ په انغري باندې رالوی شو، دا څوک دی چې اوس مونږ په لړزان ساتي قسم. واه 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 سالار صاحب ډېر ښه شعرونه دي یار. دا څوک دی چې زمونږ په انغري باندې رالوی شو، دا څوک دی چې اوس مونږ په لړزان ساتي قسم دی. واه واه. څوک شته دی چې مې هر وخت په خیالونو کې اوسېږي. څوک شته دی چې مې هر وخت په خیالونو کې اوسېږي. څوک شته دی چې دا جون را لرو ساتي. واه 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 ډېر ښه. افسر صاحب د ګلویش را یاده شو. هی هی ګلو دې موږ ته را یاده کړه. او زه خوشحاله یم چې ګلویش اوس تاسو هم په نره نومره یې مخکې یارېدو چې او که نه او که نه ډېر ښه سالار صاحب. څوک شته دی چې مې هر وخت په خیالونو کې اوسېږي. څوک شته دی چې دا جون راله روښان ساتي قسم دی. واه واه
دا خلک به دې وخوري خپل سبق وایه بچیه دا خلک په لستوڼو کې ماران ساتي قسم شډله پښتنه ده خو په دې ادا مې وجني د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان ساتي او همزولو ته وي په پښتون اشنا مین یم حجره رباب منګي خواږه یاران ساتي قسم دی دا چا وی چې د بل شي نو د زړه نه به میوزي دا چا وی چې د بل شي نو د زړه نه به میوزي سالار خو به تر مرګه ستا ارمان ساتي سالار جانه ډېره ښه مینه ده جي ډېره مننه یو غزل بل ویمه تا چې په ژوند زما د مینې نه توبه وویسته یو ملګري را سره ډېره غټه دوکه کړې وه تا چې په ژوند زما د مینې نه توبه وویسته جانانه ما هم د خپل زړه نه ستا نامه وویسته ما ټوله شپه ستا د لاسنښو ته کتل سحر شو څه په هنر مې د باران د ژمي شپه وویسته ګناه مو څه ده بس خدا چې پښتانه پیدا یو ګناه مو څه ده بس همدا چې پښتانه پیدا یو ما یوه چغه ده ټک په دروازه وویسته زما جنت جنت وطن ته چا ازار کړی دی چا ظالمانو پښتونخوا پسې خیره وویسته زه چې د کوره د پټو په ځای مکتب ته لاړم زه چې د کوره د پټو په ځای مکتب ته لاړم د کلي خان را باندې بیا خپله غوسه ویسته چې یو ځای نه شو نو رکېږو پښتنو ملګرو د ملکڼ د سر مې دغه یو ټپه ویسته مور مې ویل ښه ده چې راغې بېقراره ومه دا شعر دی زمیر صاحب او ابراهیم تاج صاحب ته ډالۍ وي چې دوی د شپې په 12:30 بجې اکثر کور ته ځي د نیمو شپو خو لیوني کور ته راځي مور مې ویل ښه ده چې راغې بېقراره ومه ستا یو راتګ مې د زړګي نه اندېښنه وویسته سالاره ما چېرته په ډکه خوله خاندلې نه دي نستې زما د ارمانونو جنازه وویسته سالار صاحب ډېر ښه ډېر زبردست زه به داسې کومه چې هغه ورځ د باقر جان په مشاعره کې ما د ګوړې نه یو ډډه خوړلې وه نن به د چاکلیټ د کیک نه څک وامه نو بیا به ابراهیم تاج له ته را سره هیلپ وکړه چې دا خبرې مې خوږې شي چې داسې په قسمت باندې د خوار پیدا کولم سالار صاحب چې داسې په قسمت باندې د خوار پیدا کولم نو بیا دې ولې زه دومره هوښیار پیدا کولم او د ژوند په دې ډرامه کې څه کردار خو راله راکه که ناسې په نوم د اداکار پیدا کولم زمونږ د ادب یو ډېر ښه چڼی چې لګیا دی ډېرې منډې تړلې وی ابراهیم تاج خپل شعر هر ځای ته رسولی دی هغه صدارت کوي صدر صاحب تاسو ته ډېر په احترام باندې بلنه در کومه چې خپل شعرونه را سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه کوم افسر افغان صاحب سید سالار صاحب شینواري د ټولو ډېره زیاته مننه کوم خواهش مې و دغه یو غوښتنه وه بس ډېر وخت نه مې په زړه کې دا ساتلی و چې زه کله هم پېښور ته ځم او افسر افغان صاحب سره ملاقات کوم او راغلی ډېر ځل یم خو ملاقات نه دی شوی خو دا ځل مې فرض کړی و سال چې راتلم تا ته ما زنګ ووایو چې خو نن به ملاقات کوو که د روډ په غاړه یو که زه یوه خبره اضافه کوم صدر صاحب ستاسو په یاد باندې الکمیسټ یو کتاب دی پالو کویلو لیکلی دی هغه هغې کې یو خبره کوي وایي کله چې ستا رښتونې مینه یې که نه سالار جانه ده یو څه سره نو د کائنات د کانې بوټي دا نظام کوشش کوي چې تا ته راغې ورسوي او د پښتو ټپه ده چې تا ته چې کله در یادېږم ما به د هغه وخت نامه اخیستې یو زړګي نه بل ته لار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شم تاج صاحب ستاسو مننه کومه د مینې او خپله خبرې خو چونکې ډېرې وکړم دغه ویډیو اوږدېږي خو بهرحال ډېره مننه به ستاسو وکړم چې د ناڅاپي جوګه م وګڼلم ځان سره م کېنولم نو څو شعرونه درته وایم ارشاد چې توره تیاره ده خاموشي ده اسمان ډزې وکړې توره تیاره ده خاموشي ده اسمان ډزې وکړې زما د زړه په دشت راغلي باران ډزې وکړې او د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې چا ورته وویل انسان په انسان ډزې د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې چا ورته وویل انسان په انسان ډزې وکړې او ورته یې وویې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي ورته یې وویې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي زمونږ د کلي حاجي ګل په شیطان ډزې وکړې ورته یې وویې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي زمونږ د کلي حاجي ګل په شیطان ډزې وکړې او تاج بل شعر چې ډېر زیات خوشحال و
چې مې بل د بیګار غړی راغی ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی زما چې زوی وشو حجره کې پیخان ډزې وکړې ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی زما چې زوی وشو حجره کې پیخان ډزې وکړې او تاجه چې تللی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل تاجه چې تللی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل چې کم تللی نه شو نو هغوی په کاروان ډزې وکړې تاجه چې تللی شو نو تاجه چې تللی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل چې کم تللی نه شو نو هغو په کاروان ډزې وکړې څو شعرونه وایم چې ځینې زما د مکتب چڼې وي خو ځینې زما د مکتب چڼې وي خو ما نه چې څه زده کړي په ما خرڅوي ځینې زما د مکتب چڼې وي خو ما نه چې څه زده کړي په ما خرڅوي او های های پښتو ستا د بقا دپاره های های پښتو ستا د بقا دپاره منصور د خپل کاله رڼا خرڅوي های های پښتو ستا د بقا دپاره منصور د خپل کاله رڼا خرڅوي او زما د قام مجبور ډمې پیغلې زما د قام مجبور ډمې پیغلې د بلاګانو منځ کې سا خرڅوي زما د قام مجبور ډمې پیغلې د بلاګانو منځ کې سا خرڅوي او د مرغې ځمکه اخلم زړه مې وایي د مرغې ځمکه اخلم زړه مې وایي لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي د مرغې ځمکه اخلم زړه مې وایي لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي او څو شعر نور وایم چې ډېر په معذرت سره چې هر سړي خپله نظریه ده په منې خولې د بنګو ډکې ګرځو په منې خولې د بنګو ډکې ګرځو خو په ملا پسې کوتکې ګرځو په منې خولې د بنګو ډکې ګرځو خو په ملا پسې کوتکې ګرځو که مو نصیب نه شو لیدل د جانان که مو نصیب نه شو لیدل د جانان خو ارادې په زړه کې کلکې ګرځو او چې تاله راشو نو خالي لاس راشو پېښور ته چې تاله راشو نو خالي لاس راشو نور خو په دې ولو ټوپکې ګرځو چې تاله راشو نو خالي لاس راشو نور خو په دې ولو ټوپکې ګرځو او خلک په خلکو اسمانونه چورلای مونږ په خلکو باندې ځمکې ګرځو دا څه شعر به د فرښتو والا وایي چې فرښتې مې په اوږو ګرځولې دي که زما کام په تقریرونو باندې هغه به هغه درته وایم خلک په خلکو اسمانونه چورلای مونږ په خلکو باندې ځمکې ګرځو او تاجه د ګلي دښمني په سر شوه مټې به خامخا وسله کې ګرځو او هغه شعرونه وایم د سالار صاحب په غوښتنه باندې چې جنازه خاپیرو په ولو یوړه جنازه خاپیرو په ولو یوړه یو سړی په تعویذونو باندې مړ دی او زه د یو ماښامي رزق ته لیوال یم زما قام په تقریرونو باندې مړ دی زه د یو ماښامي رزق ته لیوال یم زما قام په تقریرونو باندې مړ دی او دغه یو څو شعر باندې اجازه اخلم چې حالات خراب دي هله تخت انسان مټه سوا حالات خراب دي هله تخت انسان مټه سوا خپېتې وباسه ګینې خوري د لیوان مټه سوا حالات بدل دي هله تخت انسان مټه سوا خپېتې وباسه ګینې خوري د لیوان مټه سوا په خوله لاس کېږده د پښتون بچیه سارا کاږه په خوله لاس کېږده د پښتون بچیه سارا کاږه که څوک راځي او ځینو ځي د هندوان مټه سوا په خوله لاس کېږده د پښتون بچیه سارا کاږه که څوک راځي او ځینو ځي د هندوان مټه سوا او ځان به پوره کړي او ګړنګ ته به دې وغورځوي ځان به پوره کړي او ګړنګ ته به دې وغورځوي حالات خراب دي د دې دور یاران مټه سوا او ستړي یو د میله پکې ځای نیسو ستړي یو د میله پکې ځای نیسو ښکلو د خپل زړه دروازه پرانیزئ ستړي یو د میله پکې ځای نیسو ښکلو د خپل زړه دروازه پرانیزئ او زه په کرتارپور مخالفت نه کوم زه په کرتارپور مخالفت نه کوم ما ته د تورخم دروازه پرانیزئ ستاسو دپاره دا شعر چې زه په کرتارپور مخالفت نه کوم ما ته د تورخم دروازه پرانیزئ او مونږ به د کشمیر حمایت نه کوو مونږ به د کشمیر حمایت نه کوو تاسو اول خپله ولقه پرانیزئ واه تاج صاحب ډېر ښه زما د سوچ نه هم بالاتر قدرمنو دغه ناڅاپي مشاعره وه زه یې د سلیم راز صاحب په دغه دوه شعرونو باندې ورته د پای تورې ږدمه چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي
د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم دغه نړۍ زمونږ شریک کلی دی موږ چې خپل د برخې کم کار کولی شو هغه به موږ کوو دا که ناڅاپي ده دا که د نیمې شپې سندرې دي دا که سټیزن جرنالیزم دی موږ به خپل کار کوو او خلک د خپل کار کوي باید چې دغه کائنات ښایسته کړو دا ښکلی کړو د نن ناڅاپي د کتاب کور نه پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد اباد او بریالي